د دغه نوې ویډیو مې د انلاین مردګوانو په هکله باندې پورته کړې ده. بیا هم درته وایم که نصیحت یې بولئ، که اخطار یې بولئ، که تبلیغ یې بولئ، هر شی چې تاسو نوم ورکوئ دغه خبرې مې درته کړي دي او په والله کم پرېږدم. پوه شې؟ بیا به د ما له دې بریتو مستې نه اچار به ترې څاڅي، چکني. پوه شولې؟ ګډ وډ شی. ګلپیانه سور څه وایي؟ جنرال صاحب سور څه وایي؟ غوږ وایه سوره. نه سمجي کولی. سوره سلام مې دي تره ته مې سلام وایه، با ته سلام ورته شروع یې ما توبه باسلې ده. ما دې دا پلار او نیکه نه نوره ورته توبه یې چې زه به ښځو سره لایف راځم. ما خو درته ښه آپشن واچو ورته یې جګ نه کړلمه. ما دې نوره ولا سوره مسعود عمرانو ډېره ورته غټه توبه مې ده. خپل دغه عکس د جنرال صاحب سور د سور لکه پلاستیکي لانځه کا کسان. او سوره ما خو دا اوس هم په لایف کې وویلې چې سور ته ووایه، سوره ته دې نه وروسته به ته د ما 14 لمبر عسکر یې، د ما مجاهد یې، بس فقط مردګوان ما ته راښیه، نور ته خلاص اوسېږه. صحیح ده وروره؟ او ښځو سره نور لایف رانهسې خوټه دې جار سم. او 16 نمبر ګریټ عسکر. ګریټ. نه زه نه یم. دا سور د سور ته د ما طبیعت معلوم ده. سور ما ته 3 کسان ښودلي و، سوره بچې زه خو چاته حال نه وایم، 3 واړه نن سبا نشته، فقط یې ما ته ښه اخلاص. سور ځکه وایي د ما توبه ده، هغه ته ما پته ده ورته مقصد پته یې ورته جنرال صاحب، دا مهم ده. ګوره سوره بیا ونه وایه 16 نمبر ګریټ. والا دلته سوره بچې شته، اپشان اچولی زه نسم راجګولی، د سره د ما خبرې دي، دا به صرف ما ته انلاین مردګوان راښیي او نورو ملګرو ته دې م ووایه دا د مونږ تاسو ملي کمپاین د سوره خدا نه خواسته سبا د ما او د تا خور، د ما او د تا لور په دغه مرض باندې د دغه مردګوانو د لاسه اخته کیږي، بیا به څه کوو؟ دغه اوس دا غیرت نه ده چې ته ما سره ضد کوې چې نه